هذا طلق سيدنا سيدقو يا أخي تيك توك فيديو جوك إذا فيوز وكمنت في الأخلاص بتشوت كبيوت خلك يار रब हंसता हुआ रखे तुमको तुम तो वीडियो चुकू संगे वीडियो में वकला हद वीडियो जोड़ा करा तो गोरा माची संगे जोड़ शवे यार रब हंसता हुआ هاي هاي دا شاتن بلتوك ناس यार طول वीडियो ولا خراب له यार دا ته بل د ناس یار موږ حد ویډیو جوړ کړ ټیک ټاک په غونډه ستاره لاس خراب شته برباد شو یار ما سوي څنګه د ناس د ټوریزم ځای کې موږ ټول د شکل راشو ستاسو موږ غونډه ویډیو تباه شو یار دا تکار وکړو مونږ دونه محنت وکړو ځم زری زری که ستاسو وجه غونډه ریکارډ مې ته خراب شو खुदाए दलुगे ना मड़ के खुशवाल कर में न के खुदाए दलुगे ना में मड़ के खुशवाल कर में न के الله تبارك الله دې وتا د ما سوي دي ما ګنا سوي ټیک ټاک الله دې مرز راوي الله دې مرز ته مګي تک تور بالله خوتا شور د بنگلو شور کا هوش خدای دې میرات کا هوش هوش زری زری کوی غواګانو یار هوش وجا هوش 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 آی های خدای دې د غواګانو بې خو باسلې کې زری زری کړم اورې بس یار لکه ته مو ته وکړم نن دا ډیر زیاته وشو هغه څنګه ولې خیر وو یو کس ټیک ټاک کو څه شي دی هغه جوړاوه برنه کې زه واله دا سره یې خو ډیر زیاته وکړو یاره بس هیڅ ګناه مې نه وکړه یاره ملنګیا ډېر دې خفه کړم یاره دا دې ته څه وي نه مړې الله دې ښه ساته او بس دعا ورته کوه اورې چې الله یې غرق تباه کړي اورې چې برناقې ووالې ځه خپل کار کوه ځه زما نه غواګانې ترې دغه راړو او ځه یې به دعا ورته کوه چې الله یې تباه کړي زیاتی نه دی پکار اورې د ملنګانو سره زیاتی نه دی پکار خو هر چا کړی خدای دې تباه کړي خدای دې بیخ وساتو وباسي تبرزین پوګه کېدا یو تقل المر راوړه تبرزین پوګه کېدا یو تقل المر راوړه به بل وزو ته دستور څه شی دی ته چل باندې وشي یار لکه دا ولې پر تاسو چل وشوې یا بلار وانه چل باندې وشي تصویر مې ستاسو چل باندې وشي درکار دا څه هوش چو اچھا په دعا خو دې نه راغستې بس یار ته یو ملنګ مچ مې چړلې دی ملنګ بابا دې چړلې و تا ته شاو چې ملنګ بابا چړا اورې بس دغه به دعا راته قبول شوې ده خو داسې کار وکړه هلته کې لاړ شه او مولا لا او چې هغه ته ووایي چې تعویض نه څه شی دله وکړي دم را دم لګي دا خارخ بیماري نه باندې راغلې ده ما وګینې چې څه چل باندې وشو خو زه ځم خپلې غواګانې راوړم او ته لاړ شه هلته کې پیر ناست السلام علیکم وعلیکم السلام خرڅ باندې خرڅ دمه مې ښه ولې څه وجه ده یو ملنګ بابا مې خفه کړی هغه ته به دعا کړې ده اوس به خلق لګېدلی تباه برباد کړم ګوره باچا دا زما د وس کار نه دی ښه تا زار اخیستی ورشه د هغه نه معافي وغواړه معافي اوس به ټیک شم دغه علاج دی دا دم هم د تعویض هم د علاج ښه کېږي ورشه چې زه ملنګ بابا چې ناسي هغه نه چې چېرته به ناسي ملنګ بابا السلام علیکم معاف مې کړه یار معاف مې کړه ستا به دوه مې اوس خرڅ باندې لګېدلی دی ګناه مې سوه بس معاف دې کړه یار نه بابا معاف مې کړه سوال درته کوم معاف مې کړه بابا معاف مې کړه بابا معاف مې کړه خلاص الله به مې معاف کړي دا معاف مې کړم بابا معاف مې کړه بابا څه چل دی یک دی بابا مې په دعا داسې ده هر څه باندې هغه یو سوال ته کوم چې درته ووایي چې ما معاف کړي ورا سیټه د چا به دعا بالا ولې دا یو غریب ملنګ و تا دلته کې ووالو که نه ما ته ته قصه وکړه چې زه یې دغه شان برناقې ووالم
او خیر سره پر بس زه شپارس وکم پیر بابا دې معاف کی او بیا به دا شی ونه کې ښه یو توبه مې نو یو مهرباني وکړئ ټیک ټاک الګ پرهیز وکړئ یاره اخر مرګ دی خبر وره اخر مرګ دی دې قبر ته به ځئ خو سبا ته مړ شې زه ستا ویډیو ګورم نو پیر صاحب خو څومره عذاب به په دې راځي مهرباني وکړئ یاره پیر صاحب معافي کا معافي کا کې ستا په وجه به معاف کړو خو زه به معاف کوم د الله نه دې معافي غواړي د دنیا را څو ورځې ژوند دی بس بس بابا ته ما بس دې الله نو معافي الله دې ښه ساته خو مهرباني وکړئ دې ټیک ټاک نه پرهیز وکړئ ولې چې بس سبا نه به مړی او بیا به خلک ویډیوګانې ګوري په تا به عذاب درتین کېږي او ځئ خدای هم خوشحاله ساتئ ډېره مننه شکریه